أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة الروم رب ددی سورت مخی سورت سردا ده مخی نقلی ادله ذکر شو د څلور انبیاونا. دی سورت کی ټول عقلی ادله تفصیلی بیانې د توحید د اثبات د پاره او د انقلاب د اثبات د پاره. د مخی مجاهده ذکر شو او نتیجه د مجاهدی ذکر کړي. درې مخی طریقې د مجاهدی ذکر شو او تسلی بالنصرت للمجاهدین ذکر کړي. الله و سره امداد کوي. دعوه سورۃ دا وعدا بنصر الله للانقلاب لاهل التوحید. کله چې الله پتاسو او کله چې الله ستاسو سره وعده کړی دا او دا وعده سره کړی د توحید د وجنا نو وعده به الله د مدد رښتینی کوي او په موحدینو به انقلاب راولي. خلاصه د سورۃ دا سورۃ کې درې بابونه دي. اول باب 19 نمبر آیت پورې دی. په دې کې اول تمثيل له بغلبة الروم بعد المغلوبیت. الله و رومیان بغالب کړي شي پس د مغلوبیت نه. پیغي پس زجرونه دي، په زواجر پس تخفیف او اخروی دي مسلسل. او مؤمنانو د پاره بشارت د مختصر به ذکر کوي دعوت توحید په تسبیح او حمد سره. الف لام میم. الله پویږي په معنا د حروف او چې مراد مونږ په ایمان. غلبت الروم کمزوري کړي شو دي رومیان. غلبت الروم معنا کمزوري کړي شو دي رومیان د روم والا. فی ادنى الارض منا پنځدي ملک د عربو کې وهم من بعد غلبهم او دی با پس د خپل مغلوبیت نه سيغلبون زرد غالب بشي. من بعد غلبهم منا پس د مغلوبیت نه مصدر مبني مفعول له سيغلبون زرد غالب بشي. فی بضع سنین منا په یو څو کال کې بضع د درې کال نواخله تر 9 کال پورې په اطلاق کېږي یا لسو پورې واقعا به پوره شو په وو کالو کې. لله الامر دا دلیل خاص د الله لپاره اختیار د کار دی. من قبل مخکې د غلبینا ومن بعد ورسد غلبینا. من قبل الغلبه ومن بعد الغلبه. ويومئذ يفرح المؤمنون وباورش خوشالي بکې مؤمنان به خوشحالی کوي. بنصر الله فمدد الله ينصر من يشاء. والله مدد کوي چاله چې غواړي. وهو العزيز الرحيم. الله زور اور دی او رحمتونو والا دی. دا واقعه د روم او د مغلوبیت دی ته وي. مثال دا وعد د دعوی د سورۃ تفصیل دا کله چې قران راتلو نو دغه وخت کې دنیا کې دوه غټ حکومتونه لکه اوس روس او امریکا. پاغه ټیم کې روم او پارس دوه غټ حکومتونه. د پارس بادشاہ د به کسرا ویلې او پاغي وخت کې ایران، افغانستان او مشرقي ملکونه داغه د بادشاہي دلاندې و. دای مجوسینو او اهل کتاب نو د مرس بګمې بندګې نه به کولې لکه مشرکین عربو پشان مشرکانو. بل حکومت چې او بل ډول هغه رومیان د روم والا داغي بادشاہ ته به هرقل ویلو. اکثر مغربي ملکونه داغي دلان دیو تر شام پورې. دای اصل کې نصارا اهل کتابو. د دوه حکومتونو به جنگونه کول. نو یو بل سره کله کله جنگونه کولم. نو یو وخت د پارس باچا
صابوري ورته ویلي په جنگ کې په رومینو باندې غالب شو رومین ډیر کمزوري شو روم والا نے اکثر علاقی ونیولې رومین صرف روم او قسطنطنیه دی علاقه کې پری خدلان نور ختم شو علاقی تی ونیولې کله چې دا خبر رااله نو مشرکین مکه هغه هم مشرکانو نو هغه خوشاله شو هغه ویلي پارس والا خو زمونږ ندي او اهل کتاب تاسو ورونه دي رومین نو زمونږ تاسو پورونو باندې غالب شو موږ به تاسو باندې غالب شو صحابه په دې خپو الله دې ته تسلی ورغلا تسلی د پاره الله د آیتونو راولې اگر چې رومین بل الله غالب کی دوباره وکاله پس دا خبر رښتیا شوله حدیث کې راځي ابوبکر رضی الله عنه د ابی ابن خلف سره شرط لګوم او چې درې کاله بعد ومن غالب شو او رومین به غالب شي نبی سلام ورته ویلي وینه درې کاله نه لګوګت کام وکاله سره کېدا به هغه سی وشو روم والا پر پارس والا باندې حمله وکړه روم والا په غالب شو وعد الله عز وجل منکرین او تا وعده کړی الله تعالی لا یخلف الله والله خلاف نه کوي وعده د خپل وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن زید خلقنا علم نلریم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والزواجر ذکر کوي او زجر ده بعدم العلم يعلمون ظاهرا منا پویږي ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهر سمانا منا په حقیقت باندې کافر او په حقیقت باندې نه پویږي بس ظاهري دنیا باندې علم لري يعلمون پویږي ظاهرا من الحياة الدنيا په ظاهري ژوند دنیا او من الاخرته هم غافلون او د اخرت ورځ نه خاص دی غافل دي دریم زجر ذکر کوي اولم يتفکروا سرا اې سوچ نه کوي په انفسهم بخلص رونو کې ما خلق الله ان پیدا کړی الله تعالی السماوات اسمانونه او الارض وسبکا وما بينهما چې ما بین دې ګری الا بالحق مگر لپاره د اظهار د حق واجل مسمى پیدا کړی په نیټه مقرره معنا دا د پنا په نیټه مقرر باندې کې وان كثيرا من الناس يقرن ډیر د خلقنا بلقاء ربهم لكافرون بملاقات رب باندې خاص دی کو پر کوي بملاقات رب باندې خامخا دی کو پر کوي اولم يسيروا في الارض دا تخویب د نبی په ذکر د اقوام مکذبه لیکن زجرم ته زجر به ظلم اولم يسيروا ايدين ګرځي په الارض پس مګه کې پیان درو چې وګوري کیف کان عاقبت الذين څنګه شانجام دا کسانو من قبلهم شددين مخيو كانوا اشد منهم بیر مضبوط دوینا په قوت کې واثار الارض او اړول وی هغه اسمه کې وعمروها وبعد کلی وی لازم کې منسمه کې اړول او بعد کلی وا اکثر مما عمروها زيت اغنا چې دې موجوده و بعد کلی وجاءتهم رسلهم راغلی وی ته رسولان د دې بالبينات په ښکار دلایل او تقدیر ده ولکن کذبوا تکذیب وکړو فما كان الله پس دې الله تعالی یظلمهم چې ظلمو کې په دې باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دا خلق په خپل ځان باندې ظلم کوي ثم كان عاقبه الذين دا تخویب اخروی دی بنا په یو قول دیم تفسیر دار آیت کې زجر دی ثم كان عاقبه الذين بشوا انجام دا غسانو وساء السوء كذبوا بآيات الله چکړې او بد عمل کوم بد عمل تکذیب کړي او بآيات الله اذ الله بيتنو وكانوا بها يستهزئون او د یو دې په سي ټوغي کوون کې ټوغي وکولم الله يبدأ الخلق مخکې بیان شو دا خبره چې داخله قیامت نه منکر دي کافر دي نو سه مختصر دلیل عقلی پیش کړي او په دې سره اثبات د آخرت کړي الله يبدأ الخلق الله والپیدائش کې د مخلوق ثم يعيده بيدبارکی ثم اليه ترجعون به بدل الله تبارک ورزول شي لپاره د حساب او کتاب ويوم تقوم الساعه واستخوي اخروی په پنځو حالاتو ويوم تقوم الساعه فورش قائم بشي قیامت يبلس المجرمون امید بشي مجرمان ولم يكن لهم دارت دے بشرک
ولم يكن لهم ونبيد دپارا من شرکائهم د شریکانو الذين شفاعوا سپارشین وكانوا بشركائهم کافرین او دی په خپل شریکانو کفر کوونکی ويوم تقوم الساعه وبارش قائم بش قیامت يومئذ يتفرقون په دغه ورځ باندې ډلې شي فاما الذين فسر جاء دي چې ایمان راوړي عمل کړي د شریعت برابر فهم في روضه يحبرون دیو په باغچو کې خوشحالي ورکولې شي مانه دي ته باغچو کې خوشحالي ورکولې شي خوشاله ولې بشي واما الذين جاء دي چې کفر کړي دي وکذبوا بآياتنا وتكذيب کړي اسمن پيتونو لقاء الاخرته او په ملاقات د اخرتهم فاولئك في العذاب محضرون داخله په عذاب کې د حاضر کړي شو نه یم فسبحان الله حين تمسون هر کله چې الله تعالی سره امداد کوي او جنتونه درکیا نو د الله توحید بیانوي نو فسبحان الله پس باقی د الله لرا حين تمسون کله چې تاسو بیګا کوي او حين تصبحون نو کله چې تاسو سبا کوي وله الحمد والله الحمد ندي في السماوات پس مانونو کې ولر دی او پس مګه کې وعشينا او تسبیح حمدونه دوانه وي عشیان معنا مازیګری کې وحین تظهرون او کله چې تاسو مسبخیم کوي ابن عباس نقلی په دې ایتونو کې 15 اوقات د مانځ بیان تمسون کې ماخا او ما غستن دوانه داخلي تسبیحونه کې مند سبا داخلي عشیان کې مند مازدیګر داخلي تظهرون کې مند مسبخیم داخلي یخرج الحي من الميت دی آیت د دویم باب دی 2 آیت پوری دی کی سجر ذکر کئی دی کی ذکر کئی یولس عقلی دلائل د اثبات توحید د پاره او پدې کې اصول ذکر کئی اتا د حصول د دعوی د صورت د پاره زواجر د مشرکانو دی آیت کې اثبات توحید کې اثبات د انقلابات او احوال انقلابیه ذکر کئی یخرج الحی الله روباسی ژوندې من المیت د مړینا او یخرج المیت او روباسی مړی من الحی د ژوندینا مړی د ژوندینا عام آیت دی ډیر تفاسیر دی په مخکې مونږ کړي ويحيي الارض وتزكي الله اسمك بعد موتها رسد وچوالنا وكذلك تخرجون ذقرنګ با تاسو راوي سره شهید قبرونو ومن آیاته ان خلقکم من تراب تام دلیل د انقلاب او توحید دلته په دی آیاتونو کې الله ومن آیاته مخکرو زکه بدغه دلایلو کې د مدعا ثابتولو لپاره خو وضاحتي دیمه پیدا دا کم ځای کې چې ومن آیاته وي هغه متضمن دي ډیرو دلایلو لرا سوچ پکې کوي ومن آیاته یو باز هدایتونو دلانا اندا خبر دا خلق لكم پیدا کړي ستاسو د پیدا د پارا من انفسکم ستاسو د نفسونو نه ازواجن ببینه لتسكنوا الیها د لپاره شرام حاصل کوي غیتام وجعل بينكم ولا غرزول فما بين ستاسو کې مودتن منا موده د اسلام اعلان محبت تمینا ورحمت رحمت ويوب الوان شفقت ان في ذلك لآيات يقينا پدې کې خامخانه خيري لقوم يتفکرون لپاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي ومن آیاته خلق السماوات دا بل دلیل پیش کړي او د الله د نخود قدرت دا خلق السماوات پیدائش تسمانونو دی ول ارض او د زمکه دی اختلاف او د سنتکم موجوداواله د جب استاد ده والوانکم درنګون استاد ده تلته اختلاف السنتکم ویل او لغات ونه ویل ځکه په جبه کې لهجم بدلای کنه یو کس بدسي پښتو به ته په نه پیږي او الوانکم رنگونه مختلف دي په دنیا کې دسي انسان نشي چې د بل انسان سره من کل الوجوه مشابه دا د الله عجیب حکمت ده دې لپاره چې خلک خپل ردیو پیژني دوست دشمنو پیژني یو شان دي ټول او الوانکم رنگونه بدل دي ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخانه خیری للعالمین لپاره د مخلوقات ومن آیاته دا بل دلیل ذکر کړي او د الله د ایتونو نه دا خبره ده منامکم خوب تاسو باللیل د شپې او نهار او د ورځې او ابتغاءکم من فضله او لټول تاسو د فضل د الله نه منه تجارتونه ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخانه ډېر عبرتونه دي لقوم یسمعون لپاره دا قوم چې غوږ دي اوس بل دلیل ذکر کړي
ومن آیاته او د الله د آیاتونو د قدرت نه هدا دا یریکم البرق خیتاس د برېښنا خوفا لپاره د یری او طمان او لپاره د تمی او ينزل من السماء ماء اور اورید اسمان نوبا فيحيي به الارض راشنکی پر سر اسمکا بعد موتها رسد وچوالینا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخ آیاتونه دي لقوم یعقلون لپاره دا قوم چې دا عقل کارلی ومن آیاته دا بالعقل دلیل د الله د آیاتونو دا خبره دا تقوم السماء چې ولاړ له اسمان او الارض اوس مکا به امر په حکم د الله ثم اذا دعاكم بكل شيء تاسو دا आवाज درکې دعوتن یو आवाज لپاره د وتلو د زمکه نام تقدیر دی للخروج من الارض اذا انتم تخرجون الناس بتاسو راويستل شي د قبرونو نام وله من في السماوات بل دلیل دی خاص د الله په اختیار کې اصلي چې بس قانون کې دی ولارض پسمګه کې دی کل له قانتون ټول الله لتابيري وهو الذي دابل دلیل عقل دی خاص الله غزا ده يبدأ الخلق اول پیدائش کوي ثم يعيده به دوباره کیا وهو اهون عليه ضمير عاود تراجي ده دیم دالي ضمير اول پیدائش دراجي ده دریم ضمير دوار تراجي ده او دا کار په الله باندې ډیر آسان دی وله المثل الاعلى مثل ولیکي د الله خیسه صفات وتا قطاله وشي مثل اعلى لا اله الا الله راجمه کلی خاص د الله لپاره مثالونه دي او چت صفاتونه دي الاعلى او چت په سماوات پسمانه کې او ارض پسمانه کې او هو العزيز الحكيم الله زور اور دې حکمتونه والا ده ضرب لكم مثل رب مثلا من انفسكم دې پورې عقلي ادله بیان شو اوس مثال ذکر کړي ځکه مثال سره وضاحت کیږي د مشرکین درته لپاره مثال ذکر کړي خدا مثال دا مشرکین دی چې الله مني او دا وایي چې الله اولیاء او بزرگان له اختیارات ورکړي دي او دوی له مستقل قدرت ورکړي نو پدې کې شرک الله رد کړي ضرب لكم بیان الله تعالی تاسو ته مثلا یو مثال من انفسکم تاسو د جنس نه هلکما عایشت تاسو د پاره مما ملکت داغنه چې مالکان خلاصون تاسو من شرکا امانه صبر خوالا بما رزقناکم پاس کې چې موږ درکړي تاسو ته پانتم فی سواچی و تاسو پای کې برابرام شي تاسو پای کې برابرام تصرف او اختیار کولو کې څه مطلب تاسو غلامان بل تاسو وي تاسو د خپل غلامانو په ټول مال کې واګ اختیار ورکوي نه ورکوي تخافون تاسو یریږي کې خیبه کوم په شان د یری استاسی انفسکم معنا دورونو تاسو نه کورور دورور سره حساب کوي نو څنګه تاسو غلامان ځان سره نه شریکوي او الله سره دا کمزوري بندگان شریکوي کذالک هم دقرنګ نفصل الآیات جدا جدا بیانو موږ آیاتونه لقوم یعقلون لپاره دا قوم چې عقل کارلی ولتبع الذين ظلموا والزجر دې چې داخله شرک کیا د دې وجنه نه کوي چې سره دلیل له بلکې دې سره دلیل نشته ده ولتبع الذين بلکې تابعداري کیا کسان چې ظلم وکړي د اهواهم د خواهشات او بغیر علم بغیر د علمنا فمن يهد سوق دې چې هدایت کی من اچاتا اضل الله چې الله گمراه کړي دی او مالهم من ناصرین نشری لپاره څوک مددګاران فاقم وجهك للدين حنيفا مخیات کی زجر ورکو به اتباع شهوات واستقابل التزاد شهوات پرې دی بلکې الله د دین تابعداري وکي او دې تراشي تابعداري وکي د دین د فطري تابعداري وکي فاقم فایز کراوړه دا تفرید په مخکې دلایلو د دې دلایلو نتیجه دا فاقم برابر کته وجه کا خپل مخال الدين حنيفا لپاره دین چې پاک دی په دې حال کې چې تکلګي په توحید حنیفا معنا چې تکلګي په توحید فطرت الله پیدائش د الله تعالی التي فطر الناس عليها پیدا کړي پاغه باندې خلقا حدیث کې راغلي کل مولود یولد على الفطره هر بچی چې پیدا کیږي په فطرت اسلامي پیدا کیږي مور او پلار ته يهودي نصراني مجوسي جوړي لا تبديل لخلق الله نشد بدل الله د مخلوق د پاره ذلك الدين القيم معنا ذلك الدين القيم دا دین دې په دلیلونو باندې په دې په دلیلونو ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زید خلقنا نه پويږي منيبين الیه دلته څلور اصول د نصرت ذکر کړي یو اصل مخکې ذکر شو فاقم دیم اصل اوس بیانې منيبين الیه د یو قوم سره چې الله نصرت کوي دا څلور اصول پکې منيبين الیه معنا قولوا منيبين الیه شی تاسو ګرځیدون کې الله تعالی تقوه معنا
ويریږئ د الله نه واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه ولا تکونوا من المشرکین مه کېږئ د مشرکانو نه من الذين فرقوا دینهم اوس دلیلونه پیش کوي ولې ته بایکاټ وکړه د مشرکینو نه دلته د مشرکانو اته قبیح صفات ذکر کوي دي ته اسباب د مشرکانو نه ولې ځان ساتي من الذين بعض الاكسان فرقوا دينهم ټوکړي کړي د خپل دین او کانو شیعا او به جوړ شوی دي مختلف ډلې کله حزبنا اره وډلا بما لديهم هغه باطل دین چې دوی سره د فرحون پاغه منی لوی کوي خوشاله کوي و اذا مس الانسان دا متعلق د مخ سلام د دې مشرکان سره تعلق مساته ولې زکه داغه دا قبیح صفت ده کنه چې په یو عقیده نه دی ولا و اذا مس الناس والله کله چې ورسیږي خلق ته ضرر من تکلیف او دعوا ربهم اوازونه کوي خپل رب ته منیبین الیه اخلاص کوونکی هغه ثم اذا عذابهم بچکله وسکه د تامین هو طرف خپلنا د طرف خپلنا رحمت او اذا فريق منهم ناس فيودل د دوی نه بربهم مشركون د خپل رب سره شریک کوي یکفروا بما اتیناهم عاقبت دا چې کو پر کوي پات چې موږ ورکړي دوی ته فتمتعوا پس پیری والي پس وب تعلمون زره تاسو په شیا ام انزلنا عليهم سلطانا دې کې بل صفت د مشرک ذکر کیا چې مشرکین سره ایسو دلیل مناسبه په شرک باندې نشته ام انزلنا عليهم ما ينازل کړه موږ په دې باندې سلطان دلیل فهو يتكلم نو هغه بیانول شي بما كانوا به یشركون هغه چې د الله سره شریکان جوړي منا اي موږ په دې باندې دلیل نازل کړي دی فهو يتكلم چې هغه دلیل بیانول شي په دې باندې چې د الله سره شریکان جوړي نه موږ په نه نازل کړي واذا اذقنا الناس الله وکله چې موږ وڅکو بعض انسانانو ته رحمتا منا وسعت مال فرحوا بیا خوشالي به کوي وان تصيبهم سيئه کچې ورسېږي تبد حالي بما قدمت بسبب دې چې مخکې لري ايديهم دوی لا سنو اذا هم يقنطون ناس بدینا امیدي کوي د الله د رحمت نام اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء دا عقلي دلیل د توحید او پدې کې مخکې انسان باندې ردم دے چې دا په نعمت کې خوشالي کوي په سختي کې نه امید یا اولم يروا دینو ګوري ان الله يبسط الرزق یقینا الله پر اخر رزق لمن يشاء چاله چې وغاړي او يقدر کوي ان في ذلك لآيات يقينا په دې کې خامخاډي نه خېدي لقوم يؤمنون لپاره دا قوم چې ایمان لري فآتي ذل قربى حقه پای راوړه تام د مخي اصول سره متعلق دي مخي ویل يبسط الرزق رزق پراخی نو پس باندې رزق پراخی نو رزق پراخ کیږي په سل رحمه او په احسان محتاجان ورکا خاوند خپل ولای ته حق او داغي حق او المسكين او مسكين ته ورکا او ابن السبيل او دلال مسافر ته ورکا ذالک خیره دا احسان غره دی للذین الفرد کسانو یریدون وجه تراد لري د الله درزا اولئک هم المفلحون او داخل خاص دی کامیاب دي وما اتیتم من ربا ليربو في اموال الناس مخی د احسانات او امر وکم نو داغي مقابل ته ربا وای داغي نه من کیا قباحت بیانې تقابل کوي د ربا او د زکات وما اوتیتم اتیتم هغه چې ورکوي تاسو مر ربا مال د سود او مال د ربا ليربو في اموال الناس دې لپاره چې دې شي مالونو د خلکو کې فلا يربو نه زیات کیږي دا عند الله پرېز د الله وما اتیتم من زکاتنا هغه چې ورکوي تاسو کمال د زکات او تريدونه تاسو اراده وجه الله د الله درزا په اولایک هم المضعفون خاص داخل زیاتی کوونکي خپل مالونو لرام په مکه کې سود نو حرام خو بدی دي لپاره بیان کړه چې خلک یې پریری او زکات هم نو پرځم بعض مفسرین په نسبت په مکه کې چې ترغیب ورکول د زکات لپاره دي لپاره چې خلکو ته توجه وکړي بعض مفسرین د طریقې لري چې ربا او زکات کې دلته بل مطلب دی ربا ویل کېږي سپخوي سي چې چاله یو هدیه توي سي تحفه او اراده دي چې دا سړی او مال د نه خراي مدارک داری کوي حدیث کې راغلي نبی سلام ته یو ځل یو باندې چې صحیح راوړل نبی سلام دا غي بدل ورکو ډیر سي ورکو به مغه سړی خپه ولي و اسما نیت خدانو چې مال به نبی دونه دغه راکې مال چې ډیر صبر کی خپه نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې مال سوق باندې چین د مال به هدیه نه راوړي تحفه نه راوړي ځکه د دینیت خراب دي
الله الذي خلقكم ثم رزقكم دا بل دلیل عقلی دی او دی کې ترغیب دی پر عبارت باندې د الله د وجه د پاره الله الذي الله ذات خلقكم تاسو پیدا کړی وي ثم رزقكم به رزق در کی تاسو ثم يميتكم به بمړي کی تاسو ثم يحييكم به بجوند کی تاسو هل من شرکائکم ایشتر استاسو د شریکان نامند سے څوک یې فعل من ذالکم او چې کوي د کارونو نه خلق رزق وغیرہ من شي کم شي سبحانه پاک الله تعالی او چت ما یشرکون دا سن چې داخله کو شریک جوړایا ظهر الفساد فی البر والبحر واستخبي دنیوي ذکر کیا چې د شرک اصل کې سبب دی لپاره د فساد نو ذکر د مسبب دی پس سبب نه ظهر الفساد خارشوی د فسادونه خارشوی فسادونه فی البر پوجا کې والبحر او پلمد کې بما کسبت ايدي الناس پس سبب د دې چې کسب کوي لاسونه د خلکو کسب نه مراد ګناونه کوي خلک ليذيقهم دې لپاره چې وسکی ليذيقهم منا وسکی دوی ته بعض الذي بعض هغه سزاګانی عاملو داغه عملونو د وجنا لعلهم چې دوی کلی لعلهم يرجعون لپاره چې دوی واپس شي په توبه باندې الله تعالی قل سيروا في الارض کڅو کوئی منګ دي دي چې فساد پیدا شوه دی عذاب چې تراغله دی الله وای وګرځي پسمګه کې قل تورته پیغمبر اسیر وګرځي په الارض پسمګه کې فندرو ګورې کیف کان عاقبت الذين څنګه شانجام دا کسانو من قبل چې مخکې دینا کان اکثر مشرکین او زید دین مشرکان حاکم وجهک للدین دغه اخر د سوره د پورې اخري باب د دې کې به امر کوي په توحید کلک شي او هغه سره مختصر تخویف او بشارت ذکر کوي به دا عقلی دلیلونو سلسله به شروع کوي پنځه عقلی دلیل ذکر کوي د آیت کې حکم کوي په اقامت د دین لپاره د پیدا عذاب باقیم وجه کا برابر کا مقصد دین القیم دین مضبوط من قبل مخیدن آیاتی چرابش یوم د سورز لا مرد له نبوی واپس کول داغي من الله د الله طرف دا یوم ایدی یصدعون فداورس بداخل ټوکړي شي من کفر فعليه کفر مخی یصدعون باندې وتفریق یا تخویب و بشارت چا چې کفر کو دنیا کې فعليه کفر بدبان سزا د کفر د آخرت کې او من عمل صالحا چا چې عمل کو بدا قال انفسهم يمهدون خپل ځان لپاره زي تیار یم ليجزي الذين دل بارا شی بدل کې ورکیا کسان ته چې ایمان راوړل دي عمل کړي شریعت برابر من پر دي د خپل فضلنا انه لا يحب الكافرين يقرنا لا من کید کافرانو سره ومن آیاته يرسل الرياح تابل دلیل عقلی پیش کړي خودی کی لا يحب الكافرين وجه ذکر کیا وجه ته اشاره کوي کافرانو صلی الله علیه مینه نه کوي زکات دی آیت نه منکر دي ومن آیاته او بعضی دلیلونو د قدرت او توحید د الله نه دادا يرسل الرياح کلا لګي هواګانې مبشرات انزل ورکون کی وليذيقكم دل پاره چې وسکی تاسو ته من رحمتي د خپل رحمت دا ول تجري الفلك دل پاره چلیږي کشتیا به امر په حکم د الله ول تبتغوا دل پاره تاسو ولټوي من فضله د فضل د الله نه ولعلكم تشكرون دل پاره تاسو شکر وباسیا ولقد ارسلنا من قبلك رسلا رب تعالی مخ ظاهری نعمت ذکر او روحانی نعمت ذکر کوي رسولان ولقد ارسلنا بداخي سلام را لګری دي من قبل کا مخکستان رسولان ډیر رسولان الى قوم خپل قومونو تام فجاءوهم راول دي رسولان او خپل قومونو ته بالبينات خار حکمتنا دلائل فانتقمنا من الذين من انتقام وغصد اقسام نجرمو جرم کله وكان حقا علينا او دا ضروري حق فمن باندې نصر المؤمنين مدد المؤمنانو دا حق الله باندې حق تفضل دي الله الذي يرسل الرياح مخکې د هواګانو یو فائدې بیان کړه اوس داغي فائدې تفصیل بیان نه هغه ته بارانونه دام دلیل عقلی دی الله الذي الله غزاد يرسل الرياح تعالی هواګانې فتثير سحابا نراوچه دګلی راوچه دګی ورزول را فيبسطوا في السماء نو خوري وری کی پاسمان کی کئی فیشاو سرنگ چوواړي وې جرو کی صفا او ګرځي دل را ټوکړې لاندې باندې فتر القوت قاتینی سات کې د باران یخرج راوزی من خلاله د مزدوري زونه پیدا اصاب به کله چې ورسېدا باران بن میشاو چر چوواړي من عبادی د بندگانو نا اذا هم یستبشرون الناس بده یوبل تسیر ورکی چې باران وشو وان کانوا
اگر کو دو من قبل ان ينزل مخیدنا جنازه چې په دی باندې باران من قبله مخید دی وقتنا لمبلسین خامخانا بيدی کون کی انظر الى اثار رحمت الله دابل دلیل عقلی مخکبانی مرتب دی کله چې باران وشي نو سپکش نشي فانظروا غرا الى اثار رحمت الله نخذ رحمت الله سره باران كيف يحيي الارض سرنگشنا کیس بکا بعد موت یا رسل وچوالنا ان ذلك لمحيي الموتى يقين انداز خامخا ژوند کون کې د مړو دی او هو على كل شيء قدير او الله پاشوانی د قدرت والا دی ولئن ارسلنا ريحا دا سجر سره د نعمت د باران او د فصلونو چې داخله نه شکرې کوي ولئن ارسلنا کشر من راولي غوريحا منس الى عذاب وفراوه ویني دوی د فصل لرا مصفرن زیر لو ضلوا خامخا شروع بشي داخله من بعدي ورسد دینا یکفرون منا ناشکری وکیا به ناشکری کوي فإنك لا تسمع الموتى يخنن تاورون نشکول مړوتا ولا تسمع الصم اورون نشکول کڼوتا کافران په شان د کڼو دي الصم كنت دعاء د आवाज اذا ول مدبرين کله چې شاواړیا بدلته مسله د سماع الموتى د سماع الموتى مړي خبري اوري کنا بس کوم نه کې شریعت ویلي دي بس منګه منو چيني دي ویلي بس منګه نه منو وما انت بهذه العميه ونيت بهذه العميه منا بچكون کې روندرا ان دلانتهم داغه د گمراهینا ان تسمعوا تاور ول شګول الا من يؤمن مغرا چاته چې ایمان لري بیا ته نظم پېتلو په مسلمون داغه اسلام راوړي الله الذي خلقكم داخلي دلیل الله الذي الله غزاد خلقكم تاسو پیدا کړی وي من ضعف منا مما ان ذي ضعفنا داوبونه جخاوند کمزور دي کمزور وبونه ثم جعل من بعد قوه ثم جعل من بعد ضعف به جوړ کړي پس د کمزورته نه قوتن طاقت معشوم یول به ځوان شي طاقت کی پیدا شي ثم جعل من بعد قوه به پیدا کړي رسد طاقت نه ضعفن کمزورته وشیب بډاواله به انسان کمزور شي بډا شي یخلق ما یشاء پیدا کوي الله غتی وغاړي او هو العلیم القدیر الله په دې قدرت والا دی و یوم تقوم الساعه دا تخفیف اخروی دی پاور شي قائم شي قیامت یقسم المجرمون قسمون بکای مجرمان ما لبثوا غیر ساعه چې دی وخت نه ترګل غیر دی او ساعت كذلك كانوا يوفقون دا قرنګ دی یوفقون منا اوړي کېدل د حق نام وقال الذين ويل باغسان او العلم شور دشوي د علم وای باغسان شور دشوي علم او ایمان لقد لبثتم بتاخر تاسو وخت تر کړی په کتاب الله د الله په لیکل شوی تقریر کې الى يوم البعث تبرز دوباره جون پورې فهذا يوم البعث دا ورځ دوباره جون دا ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو علم نه لرئ فيوم اذن دا تخفیف داخل پدا ورځ باندې لا ينفع الذين پیدا منور کیا کسان ته چې ظلم کړي معذرتهم ذي حزرنا ولا هم يستعتبون بدن توبه قبل دې شي ولقد ضربنا للناس ترغیب قران ته ذکر کوي به زجر د منکرین ہوتا ولقد ضربنا للناس فتحقیق سره من بیانو لپاره د خلقو په هذا القران په دې قران کې من كل مثل هر قسم بنا بیانات عجيبه ضروري ولئن جئتهم کچره تراتګو کې دوی ته به آیت معنا په یو آیات د آیتونو د قران لا یقولن الذين خامخوا وياكسان چې کوپره کله ان انتم الا مبتلون و تاسو مگر دروغ جنې ویا كذلك يتبع الله كذلك ما لذلك سره د دې د وجنا يتبع الله مهر و الا تعالی على قلوب الذين فننا كسانو کې لا يعلمون چې علم د حق پکې نه فاصبر صبر کا ان وعد الله حق وعد الله حق دا ولا يستخفنك الذين بهمت دین کی تعالی را کسانو استخفاف سره معنا څوک پکولا معنا قمقل کول به همت کول قمقل دنه کی تعالی را به همت دنه کی تعالی را کسان لا یقینو چی یقین لري